بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. سو جمعون میں دا آخرت متعلق دا نصیحت بیانون شروع کریو او 13 جمعہ میں دا قیامت دروز یو سو خبر دا تارس کریو. اللہ قرآن شریف کے فرمائی اللہ لا الہ الا ہو کہ دا عبادت لائق بے زمان بل سوک نشتا. واقعی کا سوک پہ عبادت کے او پہ بندگے کہ دا اللہ سر شرک گنی دتا مشرک او کافر ویلی کی. عبادت پہ یو خاص طریقہ دا خود بندگی کول او پہ انتہائی عاجزے او تذلل سرا اللہ تزاری کول یو خاص طریقے سرا. دا عبادت او بندگی و من صرف دا اللہ کو دا با پا جبم کو پا عقیدہ کے بم کو او پا عمل کے بم کو. دین دا معلوم شو چی بندگی دا اغا چاکیگی که دا اغا ندلوی طاقت خاون بل نشتلی او دا دی بندگی بخده اجرم ورکی ثواب بم ورکی دا دی چی دیو نقل عذاب بم ورکی. نورس اللہ فرمائی چی لا یجمعنکم الى یوم القیامة یولو یروز دا چی اغیتا دا قیامت رزوی اغیتا بتاسو جمع کو چی دا دی بندگی ثواب دل درکم او که زما بندگیم نی کړی چې بیا د هغې سزا دله درکم او چې دومره مې لوی طاقت ده چې بندگی ما سره مناسب ده چې زما وکې نو بیا به زه تاسو له خامخا یو ورځ کې دا طاقت مې شته چې تاسو را جمع کړم. ومن اصدق من الله حدیثا رب العالمین د دې دلایل په قرآن شریف کې ویلي دي لږ نه ډېر چې خدای و دا مخلوق دا پاسی دا قبرونو نا دا با اللہ را جمدی کئی دا اللہ تا سگران خبر ندا. اللہ وی چیز کم کار کول غوارم او صرف کن ویم نوم کیگی. کن مانا شا انما نقول له کن چی منگ ورتدو چی شا فیکون نشیبا. اللہ نستڑی کیگی پا یو کار او نچاتا جت لری نگل کار تا نمصری تا نقشے والا تا انجینئر تا چاہتا اللہ محتاج ندی دا ټول اللہ تا پخپلا محتاج دی. نو اللہ دل تا دیر خشتا دلیل وی زب ہم دا قیامت روز ترا جمع کوم وی ومن اصدق من اللہ حدیثا اللہ وی دا زما خبر دا او زمان رشتون ذات بل نشتا نو چیزا خبرو کم اگر اشتیا دا. رونو دا غر وستا چی دا ټول مخلوق اللہ را یوزے کی دا ټول به د قبرونه بربند پاسی. لومبی جامه به خدای ابراهیم علیه السلام نه ورکوي. هغه سره یو ظلم شوی و چې کوم وخت کې اور ته غورځاو نو جامې یې ترې ویستې وې بربند کړی یو د هغې دا یې دې ته یو فضیلت جزي وی نو هغه له به جامې ورکي. اول من لومبی هغه څوک یکسا چې هغه ته به جامې د قیامت پر ورځ واغوستلی شي هغه به ابراهیم علیه السلام. او دا خلق چې د قبرونو نپاسی دا بخپیب لخپی بای او ټول بنا سنتی کما بدأناکم اللہ وی چې څنګه میں پیدا کړی وی په اقا شکل بټول د قبرونو نپاسی رستو به خدای قدرتی تا ور برابر کی جامع بم ولور کی پروردگار او د سنتونو دا سسٹم بم ولا اللہ قدرتی برابر کی چې ټول په دې میدان کې ودرې نو هر یو نه بدرې تپوسونه کیږي. یو تپوس بردی کیگی چی عن عمری فیما افناہو عمر دے سکے تیر او یو حدیث کی عن شبابی ہی راغلے دے خصوصاً دا زوانے تپوس پم پکے کیگی دا عمر بم کیگی او پا عمر کے دا زوانے زکا زوانے کے انسان تس تکلیف رکاوٹ نیچے عبادت دیولی نکئی دا عبادت اس رکاوٹ وطنی او دا عمر تپوس بکیگی او زمون خلق عمر بیزایہ تیر کا دا عمر نمونگ فیدہ وانغشتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دا ترمیدی حدیث تیر جلد ثانی چگوری میرا بانیو کے خذ من صحتک لبرزک
چې جوړې نو عمل وکړه چې بیمار شي ګورې نشي کولی بیا چې سړی ناجوړه شي په کټ کې پروتي بیا په ولاړه مونځ نشي کولی بیا په ناسته نشي کولی بیا اودس نشي کولی بیا حج نشي کولی بیا عمره نشي کولی بیا د چا مریض عیادت او بیمار پرسی نشي کولی دا ټول ثوابونه دي د دې غریب نه د ثواب قصې ټولې لاړې ختمې شوې او یو حدیث کې راځي دا په ترمذی شریف کې حدیث ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اذا مرض العبد او سافر چې کوم وخت یو انسان بیمار شي او یا یو انسان مسافر شي او په سفر روان شي نو چې کله دی بیمار شو او د په روغ صحت کې کم عمل کړي په بیماری کې ولا غلی کلی کېږي او چې کم سړی مسافر شو او د په کلي کې کم عمل کو سفر کې خواغه سے بند نشي کولی اقا سے اقا عمل ولې لیکلی کېږي اور الله سونه مهربانه دی چې ته جوړې او ته نیک اعمال کې او بیمار شوې هغه د نیکو اعمالو اجر درله په بیماری کې خدای پاک لیکي او که ته جوړ او نیک عمل دی ونه که نو په بیماری کې تا ځان د دوکه ورکړه برباد شوې سپه دلې نه لیکلی کېږي که ته په کلي کې او ته ښکلې نفل کې او ته ذکرونه کې او عبادت کې او ته مسافر شوې بیا هغسې نشې کولی چې مسافر شوې نو چې په کلي کې د سم نفلونه او تهجدونه کول په سفر کې به دله رب العالمین د هغې ثواب لیکي نو چې مریض شوې ګورې بیا عمل نشې کولی نو په صحت کې ښه عمل وکړه چې مرض کې دله الله هغه ولیکي او په سفر کې بیا نشي کولی نو چې کلی وطن کې مقیمه نو ښه عمل نیک وکړه چې په سفر کې دله پروردګار هغه ولیکي نو قیامت پر ورځ به دا تپوس کوي چې عمر دې څه کې تېر کړه او خصوصا ځواني دې په څه کې تېره کړه بیا به څه کوې ورسره زموږ نه عمر لاړ برباد شو ځواني مو تباه شوه هېڅ نیک عمل موږ په ځوانۍ کې ونه کړه ټوله ورځ دا خلک دنیا پسې ټوله ځواني په دنیا کې تېره شوه او ټوله ځواني په عبثیاتو کې تېره شوه ټول وخت په موبایل او په نټ کې تېر شو ټول وخت د ملګرو سره په یارانه او دوستانه او په منډو ترړو کې تېر شو فضل روزانه تاسو لږ سوچ وکئ ماسخوتن چې سملی دا فکر وکئ چې نن موږ الله څونه یاد که او څومره الله یاد نه دی کړی نن دې څلېرویشتو ګنټو کې ما څومره وخت الله له ورکو څونه وخت مې خیرت له ورکو دا لږ سوچ وکئ تاسو نو قسم دې د دې عمر او د ځوانۍ به تپوس کېږي دویم به رسه تپوس کېږي من عن ماله د مالنا من این اکتسبه او فی منفقه چې دا دې وګټه د کم طرف نه خرج ته په څه کې کوو مال دې حلال ګټلی او که دې حرام ګټلی نن سبا خلق په دې سوچ کې پراته دي چې پیسه وګټم او مال زیات کم او دولت بچوله رزق ښه کم دې ته نه ګوري چې دا حلال دی او که دا حرام دی قسم په خدای ردی مال حساب کتاب برا سره کېږي یو روپۍ حرام چې دې کړي یو روپۍ حرام او دا دې ګټلي نشي تللی جنت ته تر څو چې د هغې بدل د سره خدای له ترې خلاص کړي زمونږ خلق خو زر دا وایي توبه وباسه ګورې پردې مال په توبه نه بخلي کېږي پردې مال په توبه نه بخلي کېږي بیا درته وایم پردې مال په توبه نه بخلي کېږي رسول الله مبارک فرمائی وی مهربانی وکړه که دا چا حق در باندې پوری دلته انتظام خپل برابر کې که آخرت ته لاړی نه هلته مال شته او نه درهم شته او چې تا باندې له چا حق پورې دی آخرت کې به څه کېږي د هغې برابر به نیکۍ تا نه خدای علي هغه له به ورکوي نیکي به تا نه کمی هغه له به ورکوي او که ستا نیکۍ خلاصې شوې نو د هغه سړي کې د چا در باندې حق دی د هغه ګناهونه به الله رالی او ستا په دې سټ پې بار کوي حضور پاک یو ځل تپوس وکړه وی مفلس پیژنې فقیر غریب وی او د الله رسوله وی چاته وی وی چې پیسې ورسره ني درهم دینار وی دا خو مفلس نه دی دنیا کې خو چا سره پیسه دي او به ګټي رشتہ دار به مړ شي د هغه نه به وله پیسه راشي څوک به زکات خیرات کې وله ورکي لیکن مفلس هغه دی چې د ډېرې نیکۍ په دنیا کې کړي خو خلکو سره ظلمونه کړي او زیاتي یې کړي د بدن او د مال نو چې قیامت پر ورځ الله ته ودرېږي نو د نیکۍ والته روانې شي چې په چا ظلم کړی دی د هغې برابر نیکي به ته سړي له ځي
دا چې مال والے دی د هغه برابر نیکي به ته هغې لځي او که د نیکۍ ختمې شوې نو د هغې خلکو ګناهونه به پرې رابار کېږي. زما وروڼو ډېره سخته ورځ ده ګوره یو خامخا راتلو والا حرام یوازې دې ته نه وي چې د چا نه غله وکړې، حرام دې ته نه وي چې د چا نه ډاکه وکړې، حرام یوازې دې ته نه وي چې د چا پوله پټې ګیر کړې، حرام یوازې دې ته نه وي چې د چا شوتل غلا کړې. دا پردی اوبه چې زمیندار د یو بل ګیرئ دا هم حرامه ده، دا بالکل حرامه ده. او دا چې 2 نمبر شی خرڅی د 1 نمبر په قیمت قسم دې دا هم حرامه ده. او چې د ټګۍ کار کې دا هم حرامه ده. واړه په غټو بدلې، څښا په خو بدلې، دا ټوله حرامه ده، دا ټوله ټګي ده. ډېر خلک یې نیکان خلک یې صالحان خلک یې او 2 نمبر شی خرڅوي او 1 نمبر په نوم یې خرڅوي، د چین مالی او د جاپان په نوم یې خرڅوي. دا ګناه ده، دا حرام دی. د دې به تپوس کېږي د قیامت پر ورځ او بیا د دې به هم تپوس کېږي چې مال دې کوم ځای خرچ کړ، حلالو کې دې خرچ کړه که حرامو کې دې خرچ کړه، دا تپوس به کېږي. موږ څومره مالونه په حرامو کې لګیا دي، څوک پې ډمتوب کوي، څوک پې ګناه کوي. د چا چې د زوی وادي نو د دنیا په شرابونو او کبابونو په ډول او سرنا باندې پیسې تباه کړي او فضول اسرافونه کوي، تبذیرات کوي. مال په څه کې خرچ کا؟ په نیکۍ کې خرچ کا، په جومات کې خرچ کا، صدقه پې وکړه، زکات ورکا، کونډو له ورکه، یتیمانانو له مسکینانو له ورکا، جومات له ورکه، مدرسې له ورکا. په ګاونډ کې د کم غریب دی یا په رشته کې غریبانان دي هغې له مال ورکا. نو دا تپوس به دویم کوي. او دریم به څه تپوس کوي؟ د علم او د پوهې چې په دې علم او پوهې تاسو نه عمل کړی دی. د مولا نه به ډېر تپوس کوي، د هغه علم زیات دی، پوهه زیاته ده. مولا نه به دا تپوس هم کوي چې خلکو ته د دیني مسلې کولې په خپله دې پې عمل کړی او که دې پې نه و کړی، دا تپوس به هم کوي. د هغه نه به زیات تپوسونه کوي. تا ته خو هر څه معلوم و، تا خو خلکو ته به نیکي خوله، نو تا بیا ولې نیک عمل نه دی کړی؟ تا په هغې عمل ولې نه دی کړی؟ او دا څومره چې عوام دي د دې نه به هم پوهېته کېږي. دا یوازې د مولا خبره نه ده، ټولو ته پته ده چې مونځ فرض دی. نو تا ته پته وه نو ولې دی نه دی کړی؟ تا ته خو پته وه چې زکات فرض دی، ولې دی نه دی ورکړی؟ تا ته خو پته وه چې روژه فرض ده، ولې دی نه ده نیولې؟ تا ته خو پته ده چې خوا کې مسکین او غریبو او اوږیو ولې دې ورسره تعاون نه دی کړی؟ تا ته خو پته وه چې دا حلال دی او دا حرام دی، ځان دې ولې نه دی ساتلی؟ تا ته خو پته وه چې پردو ښځو ته کتل ګناه ده او جینۍ ته به وایي تا ته خو پته وه چې پردو سړو ته کتل د ګناه په نیت ګناه ده، ولې دې داسې کړي دي؟ تا ته خو پته وه چې موبایل کې دا ګندونه کتل ګناه ده، ولې دې ورته کتل؟ بیا دې هلته جواب نی، بیا به څه کوې ورسره؟ رسول الله مبارک فرمایي وی الا لا تزول قدما، وی د بني آدم قدم به رب نه وی تر څو چې ته الله د دې درېو خبرو تپوس وکړي. او تپوس الله به کوي. الله تپوس ډېر ګران کار دی. حضرت عیسی علیه السلام نه به تپوس وکړي اانت قلت للناس اتخذوني وامي الهین؟ تا دې خلکو ته ویلي چې زما او زما د مور عبادت وکړې، مونږ ته خدایان ووایه. عیسی الله ته پته ده چې دا ده نه دي ویلې، خو په دې عیسایانو حجت قایموي. ځکه عیسایان وایي دا مونږ ته عیسی علیه السلام ویلي دي چې په هغې حجت قایم کړي. نو چې کله د عیسی علیه السلام نه دا تپوس وکړي زما وروڼو، نو عیسی علیه السلام باندې به دومره زور راشي، دومره زور چې د هر ویښته نه تفسیر سواوي لیکلی دي، یو روایت یې راوړی دی چې د هر ویښته نه به د خولې په ځای د هر ویښته نه د خولې په ځای به وینه راوځي. تپوس د الله دی، د بنده نه دی. اب ورته په رپېدو وایي ما قلت لهم الا، الله ما هغه ویلي چې تا کوم حکم کړی، زه دا ویلی شم چې زما عبادت وکړې او زما د مور عبادت وکړې. نو الله به په خپله تپوس کوي د قیامت په دې میدان کې. بانې به خلک وي، دروغ به ډېر وایي، والله ربنا ما كنا مشرکین، الله زمونږ د قسم یې ګورې مونږ شرک نه دی کړی.
گناهگار به وی الله زمونږ د قسم یې مونږ ګناه نه ده کړې هلته پټولی نه شي الیوم نختم علی افواههم وتکلمنا ایدیهم وتشهد ارجلهم بما كانوا یکسبون ژبه به بنده شي او لاسونه خپې به ګوی شروع او په کومه ځمکه چې د ګناه کړې ده ځمکه به خدای پاک حاضره کړي آسان کار نه څلور شپېلې به والي کېږي څلور یو شپېلې چې والي شي نو دا ارس به دړې وړې شي قیامت به راشي د اسمان به ټوکړې ټوکړې شي دا غرونه به لکه د مالوچو والوځي او ختم به شي دا نور او سپومې دا ارس به ټوکړې ټوکړې به شي او دا خلک به ټول مړه شي ختم بیا الله ته پته را هر څومره موده چې لږ اختلاف پکې شته بیا به دویمه شپېلې ووالي شي اسرافیل علیه السلام به دویمه شپېلې ووایي چې دویمه شپېلې ووایي دا خلک به قیام ینظرون نیغ به ودرېږي ټول به جمدي شي که څوک هر کله مړ دی جمدي به شي نو بیا به میدان ته د حساب کتاب محشر چې ورته هغې ته راجمع شي نو درېیمه شپېلې به بیا ووالي شي دا درېیمه شپېلې د دې خبرې نښه ده چې اوس الله په خپل شان سره تجلی کوي او حساب کتاب شروع کېږي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې درېیمه شپېلې هم ډېره سخته ده خلک وایي چې حساب شروع کېږي فاذا هم ټول خلک به یصعقون بېهوشه پرېوځي پیغمبران به هم بېهوشه پرېوځي نو نبی علیہ السلام فرمایي د ټولو نه مخکې به زه سر راوچت کما نو چې سر راوچت کما فاذا انا بموسی موسی علیہ السلام به ووینما د الله د عرش خپه به یې نیولي او جاړي به د الله د عرش خپه به یې نیولي وی په دې نه پوهېږم چې دې زما نه مخکې بیدار شوی دی دا راته پته نشته او که په کوه طور کې دې بېهوشه شوی و د هغې بېهوشۍ په بدل کې دلته خدای د بېهوشۍ نه محفوظ کړی دی خو د الله د عرش شپه به یې نیولې وی درېیمې شپېلې سره به ټول خلک بېهوشه شي نو څلورمه شپېلې چې ووالي شي نو ټول خلک به په هوش کې راشي نو د هغې نه پس به بیا حساب کتاب شروع شي حساب کتاب نه پس څوک جنت ته روان دی څوک دوزخ ته روان دی دوزخ ته به څوک دی کافران خو به ټول دوزخ ته ځي منافقین به ټول دوزخ ته ځي او په مسلمانانو کې چې کم نیکان دي او صالحان دي ابه ټول جنت ته ځي او چې مسلمانانو کې کم فاسقان ګناهګاران دي ابه هم دوزخ ته ځي څه موده به په دوزخ کې بیا به الله د دوزخ نه وباسي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چاته عملنامه په ښي لاس میلاویږي چاته به عملنامه په ګس لاس میلاویږي چاته من ورای ظهره د شانه به میلاویږي ته به دا نه وی چې یاره زه به په ښي لاس نیسم که نه هسته اختیار نه دی بیا چې ښي لاس د فالج ووی نو په کم لاس به بیا نیسي او فرشتې خو دې پرېږدي نه خامخا به یې نیسي ښي طرف چې چاته عملنامه میلاو شوه جنت ته به او چې چاته په ګس لاس میلاو شوه او یا د شا د طرف نه میلاو شوه دا به ټول دوزخ ته دي لومبی چې جنت ته داخلیږي پر پولیس ورات به تیریږي بې د پولیس ورات ته نشي بچ کېدی ان منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا الله وی هر سړی به په پولیس ورات ورځي وارد ورود داخلېدو ته وایي هر سړی به پې ورځي خامخا دې نه بچ کېدل نشته که چا سره د خدای طاقت و نو نیغ به پې پورې وځي او که د الله طاقت وسره نو پورې وتل نشته ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی دغه پل د ویښته نه نری دی او د تورې نه تیره دی نو چې یو پل د ویښته نه نری شي او د تورې نه تیره شي نو په عقل تلل ورته ډېر زیات ګران دی په عقل نشي د خدای په طاقت به ځې چې د الله طاقت د سره نو بیا څه مشکله نه ده دا بجلي چې ده دام یو وزندار شی دی د انجینران وي د دې خپل کیلوهاټ سي خپل وزن یې دی او چې ټک ورکې را توربیلې نه په څومره لږ ساعت کې په دې نري تار دلته راورسي دا خو یو مثال مې تاسو له درکړه ستاسو د پوهې دپاره
نو چې چا سره د خدای طاقت وي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لکه د برېښنا به پې ورپورې وي کل برق لکه پړق نی د یو سر نه بل سره پورې په دې اسمان کې تاسو برېښنا وینئ یو پړق نارې کې پورې وي لاندې دوزخ دی ښه د دې پل لاندې دا چې کوم د پړق په شان پورې وته دی خو بالکل ناجن مسلمون دی بچ شو محفوظ دی بالکل محفوظ او چې کوم انسان لږ معمولی هغه ډېر نیک نه دی ابه که په شان د تیزو اسونو رواني تیز اس په شان په منډه یا د اوښانو په شان د هغې نه رو به رواني څوک کل خودرې منډه به وی په هغې به رواني او څوک به پیاده رو رو رواني نو دوی ته به لاندې تو د دوزخ ورځي دې دپاره به یې دا تو وی چې ګناه تې څه ناڅه ورجېږي د مارون چې یو جامه خیره نشي نو خلک یې نه اچوي هلی خلک اچوي چې دا پاکه کړي نو پخوا به زمونږ د مشرانو ورسره یو چل کو د زنانو دی به ورته خوټکواڼې وي د پر لاره داسې راکړه خوټکواڼې به یې وي صابون به یې راواغېست نو په چاقو به یې راکوټې راکوټې پرې کړ نو ټیم کې به یې واچو نو هغې پسې به یې لاندې اور بلاو نو صابون به په هغه ټیم کې ویلی شو په اوبو کې نو دا جامې به هغې کې واچولې دا پخوا طریقه وه نو بیا به یې ته هغه جامې راویستې نو تخته او صوباړې به په هغه تخته د پاسه به جامې کېښودې او صوباړې به یې وله رابرو په صوباړې به یې والې اړولې راړولې نو بیا به یې شړکي کولې په لاسو به یې بیا مګلې چې هغه څخوبتې وباسي او زمونږ طالبانو به د جومات سبیل سره دا جمعې پر ورځ جامې وینځلې هره جمعه به په هر جومات کې اور بلیده او جامې به یې چولې او بیا به یې سبیل کې طالبانو لاسونه پرې رابرول او خپو باندې به پرې ګرځېدل او ډبار به یې تیسته نو بیا یې نور ته واچوي نو بیا پې سري ووایي نو چې ښه پاکه شي نو هغه جامه بیا اچوي دقه رنګې د دوزخ په خوټکواڼو کې به یې ډبوي پلیته جامه څوک نه اچوي او خیرنه نه اچوي جنت ته به خیرن د ګناه خیرن او د ګناه پلیت جنت ته نه ځي او د هغې خوټکواڼې څه شی دی خو نن سبا خو په مشین کې واچوي نو تاوی یې نو مشین سره یې پاکې کړي او ګرمې اوبه هم پې ور واچوي نو هلته به یې د دوزخ په مشین کې تاوی او د دوزخ ګرمې اوبه به پې اچوي نو چې صفا او پاک شي او ګناه ترې ورجېږي نو د هغې نه پس به بیا جنت ته ځي نو تاو به وله ورکوي چې څوک د اس په شان دی د اوښ په شان دی پیاده یا په منډه روان دی لاندې د به یې تو نیسي داسې اسانې خبرې نه دي زمونږ د علاقه کې پخوا یو عالم و یو ښه سړی ویره نو هغه چې ته د جمعې په مانځه کې د پل سویرات دا پل ته وایي مونږ پښتو کې ورته پل وایو سویرات لارې ته وایي جمعې په مانځه کې دا تقریر کړی چې یو پل دی او د ویښته نه نری دی د تورې نه تیره دی یو مقتدي والا چای وکړه دا په ارامۍ چرګ یې والا پوخ کړ نو چې چای پې وڅښله چرګ یې پې وخوړه یاره استاد جي وی تا د پرون د جمعې په مانځه کې تقریر کړی خطبه کې چې یو پل دی ډېر نری دی او د ویښته نه د تورې نه تیره دی استاد جي دا داسې ګپ لګو که رښتیا دی وی خلق دی یارول وی نه دا خو حقیقت دی دا خو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي او حدیثو کې راغلی دي نو استاد جي ته پې څنګه دی دا خو هم چشمې دی مچولي دی او کونټه هم د سره ده خو چې ته پې وروځې که نه نو څه دم درهه به دې زده بې د دم درهې نه پې نه شتلی نو خدای ته وګوره استاد جي هغه دم درهه ما ته مو ښایه په هغه اتلس شلې زره قامه کې به در پسې کم ځای ګرځم ما ته مو ښایه چې زم پې په اسانه پورې وځم هغه وی دا نن چې د کم کار وکړه که نه دا کله کله کوه نو موټروی به یې کم درته نو ما وی موټروی څه شی دی لکه چې د الله طاقت یې کل برق برېښنا په شان به پې پورې وځي بوډۍ جړل که نه نو چې د شپې جړله نو وسی ورته اواز ورکړه وی څه له جاړئ ناجوړی مونږ دې د خوبه وویستو وی نه ملا صاحب تقریر کوو چې یو پل دی او د ویښته نه نری دی او د تورې نه تیره دی
نو پدې جا او هر سړی به پې ورځي نو پدې جاړم چې زما خو کونډی خوږېږي ته خو په دې غټه لار نشم تللی نو په هغه پل به څنګه ورځم نو انوسۍ ورته قار شوه وایي موږ دې د خوب وویستو مړې اوده شا خوارې د مور کور دې څه چې نشې تللی مه ځه که نه دا ټولې هسې خبرې دي د عقل خبرې دي خامخا به پې ورځئ هېڅوک پاتې کېدی نشي ورځئ به فرشتې دې پرېږدي چېرته ورځئ به که د خدای طاقت یې خو پورې به وځي او که د الله طاقت نی نو لاندې څه شی دی لوی دوزخ دی بیا الله دې مو لیکن انشاءاللہ یو ځل رسول الله مبارک وفرمایه وی د نورو خلقو په نسبت مونږ ډېر لږ یو آدم علیه السلام نه واله تر قیامته پورې چې څومره مخلوق دی په دې کې مونږ ډېر لږ یو مونږ څومره یو وی مونږ داسې یو که نه لکه د تور غوی په شا چې یو رکوټ سپین دار یا د سپین غوی په شا چې یو رکوټ تور دار دومره مونږ لږ یو دومره دا نور مخلوق دومره ډېر دی لیکن چې هغه ډېر دی او مونږ لږ یو نو عقل خدا وایي چې هغه به جنت ته ډېر دي او مونږ به لږ ځو لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په دې ټولو کې 2 حصې به زما د امت نه خلک جنت ته ځي 1 حصه به د هغوی نه دي 6 صفونه 80 صفونه به د دې امت دي او دا باقي 40 به د نور امتونو نه 2 حصې به زمونږ د امت نه ځي 1 حصه به د هغوی نه دي انشاءالله العزیز دا د رسول الله مبارک او د قرآن شریف برکت دی دې دواړو سره خپل تعلق جوړ کې یو قرآن شریف تلاوت کوي عمل پې کوي او یو د پیغمبر علیه السلام مبارک سره مینه کوي د هغه د سنت و تابعداري کوي هر څه آسان دي او که دا نی نو پیغمبران به وي رب سلم سلم یا خدایا زما امت ته خیر کا یا الله زما امت ته خیر کا او په خپله به م یری په انبیا او په پیغمبرانو باندې او د هغې نه به هم د قیامت پرس تپوس کوي د انبیاو نه 2 تپوسه به کوي حدیث نه معلومیږي یو به تې دا تپوس کېږي چې د خپل قوم ته دین رسول دی او که نه الله ته هر څه معلوم دي خو چې حجت قایم رسول الله صلی الله علیه وسلم په حجة الوداع کې اخیری حج کې ټولو صحابو ته سووې اللهم هل بلغتو خلقو ته وي ما دین رسول دی که نه نو صحابو ټولو وی او بیا وی ما دین رس 3 ځلې وفرمایل وی او نو ګوتې اسمان ته اوچته کړه وی اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد یا الله ته پې ګواه شه چې د قیامت پر ورځ انکار ونه کړي چې موږ ته د پیغمبر دین نه دی رارسولی او نوح علیه السلام براولی نو نوح علیه السلام نه به تپوسو کې دین د رسول دی که نه نو قیم به وایي چې ما جاءنا من نذیر مونږ له خو پیغمبر نه دی راغلی الله مونږ خو ستا د عذاب نه چا یرولی نه یو پیغمبر نه دی راغلی نو د نوح علیه السلام نه به تپوسو کې من شهودو که ګوان دی څوک دی الله اکبر نو نوح علیه السلام ورته وایي چې د محمد صلی الله علیه وسلم و امته داغه امت زما گواهان نو مونږ نه به بیا تپوس وکړي چې نوح علیه السلام دې قوم ته دین رسول دی که نه ګوی کوي مونږ وایو او الله مونږ ګوی کوو چې د دین رسول دی نو هغه قوم به یې وایي دا دروغجنو ته وګوره دی هغه وخت کې اوسه دی خو هغه وخت نو دی خو ډېر وروسته پیدا شوي دي او دی ګوی کوي چې نوح علیه السلام خپل قوم ته دین رسول دی نو الله به مونږ نه تپوس وکړي چې واقعي تاسو خو د نوح علیه السلام زمانه کې نه وی تاسو خو آخري پیغمبر او آخري زمانه کې وی تاسو څنګه ګوی کوئ نو مونږ به ورته وایو چې الله مونږ ستا د قرآن په وجه ګوی کوو تا قرآن کې ویلی دي چې نوح علیه السلام خپل قوم ته دین رسول دی نو مونږ د هغه قرآن په خبره ستا په خبره دا تصدیق کوو نو پیغمبر نه به دا تپوس کېږي چې دین د رسول دی او که نه او یو بلم دی چې الله به پیغمبرانو ته وایي ماذا وجبتم واه واه دا ډېره ګرانه ده چې د قوم ستاسو دعوت قبول کړی و که نه د قوم څه ویلي دا ډېره ګرانه ده نو چې پیغمبر ګوی کوي د خدای په دربار کې د چا خلاف خو تباهي شوه
رونو دا میدان به ختم شي، د محشر دا میدان، دا ازمکه یوم تبدل الارض غیر الارض، دا به خدای په بل ازمکه بدله کړي. او دا موجوده ازمکه چې کومه ده، دا ټول کاڼي بوټي دا چې څومره ازمکه ده، دا ټوله به د قیامت پر ورځ خدای پاک راغونډه کړي او ډوډۍ به ترې جوړه کړي. د غنمو د ډوډۍ په شان خشته ډوډۍ به ته الله جوړه کړي، او الله به په دې لاس کې اړی راړی به. والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه وما قدر الله حق قدره. والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. دا ارس داسې دي لکه چې په دې لاس کې یو شی ونیسم، په دې بل کې ونیسم، او داسې چیرې یې کړم او ټوټې یې کړم. یو رکوټې غوندې پاپړ مې دې لاس کې نیولي یو دې کې، او زور ورکم او ټوکړې یې کړم. داسې به د دې الله داسې نه چې خدای لاس کې نیسي، په دې صفت الله خبردار دی. هر څه د خدای قبضه قدرت کې دي، او د قیامت پر ورځ چې دا خلک ټول مړه کړي نو بیا به الله یو اواز کوي، لمن الملک اليوم، نن بادشاهي د چا ده؟ نو دا واړه هېڅوک به بیاني نه به څوک اواز ورکړي، هېڅوک چې ټول چپ پاتې شي نو الله به په خپله جواب ورکړي، اواز به وکړي لله الواحد القهار. بادشاهي د الله د هغه الله چې یو دی او ډېر زورور دی. دا د دنیا بادشاهان دا ټول به سرنګون د قیامت پر ورځ ولاړ. زما وروڼو جنتیان خو به جنت ته لاړ شي، چې کوم لومبي جنتیان دي، او د ټولو سردار به محمد مصطفی وي صلی الله علیه وسلم. او چې جنت ته ننوځي بیا جنتیان، نو رسول الله مبارک فرمایي د جنت دروازه به زه وم، ټولو مخکې به زما امت سره حساب کېږي، او ټولو نه مخکې به زه زما امت جنت ته داخلېږي. نو چې حلقه اوړه به هم دننه به آواز وشي څوک یې، نو زه به وایم چې زه یم، خپل نوم به والمه، امت را سره دی. نو وی بکه امرتو ستا متعلق ما ته حکم شوی دی چې دې راشي نو ده ته به دروازه کولاوی، د ده نه مخکې به چاته دروازه نه کولاوی. نو رسول الله مبارک فرمایي وی په ډېر لوی ټیل او بیړه به زما امت ما سره جنت ته داخل شي. الله دې هم دې کې شمار کړي، دې ډله کې دې هم الله شمار کړي. زمونږ ګناه خو ورونو ډېره زیاته ده، زمونږ نیکي خو نشته، مونږ خو ډېر زیات کمزور یو، ډېر ګناهګار یو. خو د الله د رحم امید به ساتو، او د خدای نه به تمه کوو، او الله نه به سوال کوو. مونږ الله نه دا سوال کوو چې خدایه که ته مونږ په دې خپلو ګناهونو راونیسې، نو خدایه مونږ ستا پې خدایي نه زیاتېږي، خو مونږ به غرق او تباه شو. او که الله تا مونږ وبخلو، مفتو کې دې وبخلو، ګناه دې معاف کړه، نو ستا خدایي پې نه کمیږي، او الله مونږ ته به ډېر لوی خیر بلوشي. نو خدای دې په دغه ډله کې جنت ته داخل او باقي به دوزخ ته وغورځولی شي. نو دوزخ بیا ډېر خطرناک عذاب دی زما وروڼو. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل وی د دنیا دا ټول اورونه چې را یو ځای کړي، د دنیا اورونه څه دي؟ دا څومره په غرونو کې چې کویله ده دې ته تیلې ورته کړه، څومره چې پټرول دی دې ته هم ورته کړه، څومره چې ډیزل دی د خاورو تیل دی دې ته هم ورته کړه، او چې څومره ګیس دی په دې ځمکو کې دې ته هم ورته کړه، او چې څومره لرګي دي خشاکونه دي دې ته هم اور ورته کړه. وای دا به څونه اوري چې ټوله دنیا کې دنګلې اور والي، او ټوله دنیا کې چې دا څومره کویله ده او دا څومره معدنیات دي او ګوګړ دي، او بیا په دې کې هغه بل شی دی، هغه د کالتوسونو کې چې کوم شی اچوي بارود، دا ټول چې اور والي، نو دې سره چې یو کم او یا دومره نور کې، نو د دوزخ اور دومره زیات دی. نو صحابه د حضور پاک نه تپوس وکړه، وی د الله رسوله دا کافي دی د دنیا دا اور کنه؟ وی نه، دا د دوزخ هغه ردي د پاسه یو کم او یا چند نورم زیات دی. او حدیث پاک کې راځي چې دا دوزخ الله پیدا کړ، نو زر کاله دا بل شو زر کاله، نو دا زیړ شو، نو زر کاله بیا بل شو، نو تک سور شو، نو زر کاله بیا الله بل کو، نو تک تور شو. نو حضور پاک فرمایي اوس د دوزخ اور تک تور دی وی، او چې دا مخلوق پکې ورواچي زما وروڼو، اوهو وجود د کافر به څومره ای. الله دې ایمان نصیب کړي.
درسه مثل احد یو د جامع غاق بیا د احد د غر عمره د احد غر 3.5 کیلومتره کې غټ غر دی او د سرمنې پیړوالی به 2 گزی او یا گزه او د ناستې ځای به څومره لکه د جدې او د مکې په میانځ کې 48 میله کې به صرف ناستې دونه غټ وجود وي دا ولې چې دومره غټ وجود وي چې د دوزخ د اور خوند وسکي چې پوټي وجود خو په یو لوخړه بشي په یو سات کې چې ډېرې چې خوټ کېږي پکې دا به په دوزخ کې پراتی الله دې مساتي زمارونو زما دې قسم په خدای وی ډېرې سختې مرحلې موږ ته مخکې را روان دا دوزخیان به ځان پسې جبه راکاږي 3 میله او 6 میله به په دوزخ کې جبه راکاږي او دوزخیان به وله په یو بل به په جبو خپېږدي او دوزخ کې لړمانان دې به نه سوځي ټکونه به ورکوي ماران دې پکې نه بسوي ټکونه به ورکوي او سعود پکې یو غر دی هغې ته به خیجي په زرګونو کاله کې به هغې ته وخیجي چې یاره دې ته خیجو که چې ته بچ شو نو چې هلته وخیجي نو بچوالی خوشته نو بیا به راکوزېږي او خوراک به سي چې اوږي شي نو الله ته به چغې کړي یا الله اوږي شو خوراک راله راکړه نو زقوم ورته وایي مارجړی دا تریخ دی شی دی تریخه او ستغم دی لکه د کچه کجورې په شان یا کچه املوک په دې مری کې نښلي او غنیم دی پکې دا به والا الله ټکېدلې راوړي چې ها واخلې نو چې دی دې خولې ته کي نو دې مری کې به ونښلي نو چغې به کي نو دی به وایي چې په دنیا کې چې به زمونږ مری کې شی ونښته اخو به په اوبو تېرېده نو چغې به کي چې یا الله اوبه راکړه وإن یستغیثوا یغاثوا بماء کالمهل اوبه راکړه نو اوبه به کوم ځای وي د دوزخ په ویښ کې د دې جهنمیانو وینې زوې نوونه غول متیازې قی الټی دا خو د یو چې دونه غټ وجود دی او دا په اربونو کروڑونو خلق دی دا به لکه د سیلاب لاندې بیږي او خوټ کېږي به دا غول او متیازې او نوونه او وینې زوې دا به خوټ کېږي ابه والا خدای د اور په کړي کې راوړي دا اوبه والا نو چې یشوي الوجوه نو چې د مخ ته رانږدې کي نو حدیث کې راځي چې د مخ سرمن به یې په هغې کې لاندې را پرېږدي نو دې خو مری کې شین خطې دی نو په خوله به یې ورواړئ نو فقطع امعاءهم نو کولمې به ترې لاندې وغورځئ او باقی اوبه به الله راوالي حمیم نو په دې سر د پاسه به یې وله توی کي نو ابه دومره ګرمي چې په سر یې وله واړئ نو د خپو تلو ته به ترې لاندې وبېږي خو مرګ شته نه دا خو دنیا کې په سړي مرګ راځي هلته مرګ ختم الله به مرګ د یو ګټ په شکل کې راولي او یحیی علیہ السلام له به چاړه ورکي برک ګډ وی وی دا حلال کا او جنتیانو ته به آواز وکړي وی جنتیانو راشئ در سر ما راوګورئ او دوزخیانو ته به جنتیان به وایي جوړو باسي ما د جنت نه وبه یېرېږي دوزخیان به وایي چې رحم یې راباندې جوړ راغی دوزخ نه مو باسي بیا به ورته وي دا پېژنې وی او وی دا څه دي وي دا مرګ نو یحیی علیہ السلام له به چاړه ورکړي علامه عیني په شرح د بخاري لیکلی دي نو ګډ به هغه لال کي نو الله به آواز وکړي خلود لا موت بس مرګ ختم همیشه همیشه ژوند دی وی که جنتیان د خوشحالۍ نه څوک مړه کېدی نو جنتیان به د خوشحالۍ نه مړه وي ځکه هغې خو خوشحالو کې پراته دي او مرګ لاړ او که د غم نه څوک مړه کېدی نو دوزخیان به د غم مړه شوي مرګ ختم ټول عمر جنت د نیک دپاره او ټول عمر دوزخ د بدعمله دپاره دغه خوراک دی او دغه اسکاک دی او موږ څومره نن د کفر طرف ته مخلوق روان دی د پیسې دپاره او د دولت دپاره او د دنیا د لالچ دپاره رونو کفر یوازې دا نه دی چې سړی خدای نه مني هم کفر دی چې خدای نه مني یوازې دا نه دی چې خدای له شریک ګوري هم مشرک دی کافر دی پیغمبر نه مني دا مشرک دی قرآن نه مني دا کافر دی دین پورې ټوکې کوي قسم په خدای دا کافر دی
د پیغمبر مبارک احکاماتو پر استهزاء کوي ټوکې کوي دام کافر دی حضور پاک چې کوم دین راوړی دی هغې ته سپک ګوري قسم په خدای کافر دی د پیغمبر سنتو پورې خنداګانې کې ټوکې کوي استهزاء کوي دام کافر دی عمل نه کوي فاسق دی خو چې استهزاء کوي کافر دی زمونږ خلک وایي چې کفر دی ته وایي چې سړی بت ته سجده وکړي بلکل کفر دی خو نور اقسام هم شته نور اقسام هم شته زمونږ خلک تباه دي د پیسو دپاره د دولت دپاره او د دنیا د مشرۍ دپاره څوک لګیا وي د خدای حکمونو پورې خنداګانې ټوکې کوي تاسو نه ګورئ څوک پردې پورې ټوکې کوي پرده خو په قرآن ثابته ده حیا پورې ټوکې کوي حیا خو په قرآن ثابته ده نو قرآن آیت نه انکار کوي ټوکې کوي ورپورې نکاح پورې خنداګانې کوي نکاح خو په قرآن ثابته ده بدعملی ته ته جایز وی چې مړه اسم نشته او اسم نشته دا خو ته د خدای د حکم خلاف ورزي کې څنګه څه نشته خدای وایي شته پیغمبر وایي جنت شته دوزخ شته عذاب شته د قبر او ته وایې نشته ډېر خلک مس شوی دی قسم په خدای ډېر خلک ډاډه شوی دی داسې خلک دي صرف د اردو دوه درې کتابه وګوري او بیا د ځان نه لوی د زمانې ابو علی بن سینا جوړ چې خبره کوي دی مولا نه زه ښه پوهېږم هلکه ته ښه نه پوهېږې ظالمه نه پوهېږې د دین کتابونه تفسیرونه ټول په عربۍ کې دي او د دې خپل احکامات دي تا هغه کوم ځای کتلي دي یو سړی سې تاسو ته وایم چې یو سړی میډیکل کالج کې سبق نه ویلی یا یو کامپاوډر دی هغه خپل 3-4 کاله خپل کورس نه کړی او ځان له دلته دکان وباسي دته د باندې څوک علاج کوي دته ډاکټر ویلی شي دی خو سرکار نیسي تا سره ډګري نشته او دکان دی کړی صرف د اردو د کتاب په کتو خو چانه ډاکټر نه جوړېږي او نه د اردو په کتاب کتو چانه انجینیر جوړېږي نه ولا سرکار تنخواه ورکوي باقاعده به یو ځای کې علم کې پویه به حاصلې اره به ډاکټر او انجینیر تا ته وایي نو دغه رنګې د اردو دوه درې کتابه بعضې خلک وګوري هغه هم د هغه خلکو کتابونه وګوري چې هغه د دین نه خواران نه خبر نو څوک وایي د قبر عذاب نشته څوک لګیایي مړه دا دوزخ او دا هسې قصې پسې دي اسم نشته دا به نه کوئ مستي به نه کوئ څنګه چې مونږ ډاکټري د ډاکټرانو نه زده کوو انجینري د انجینرانو نه زده کوو لواري د لوارانو نه زده کوو ترکاڼي به د ترکاڼ سره شاګردي کوې نو زده کوې به داسې خو نه شي زده کولی ګلکاري به ګلکار سره شاګردي کوې نو زده کوې به دقه رنګې دین به د عالم سره شاګردي کوې او کتابونه به وایې نو دین به زده کوې عالم به نه جوړېږي 2-3 کتابه د اردو زمونږ بعضې خلک وګوري هغه هم چېته د هغې خلکو کتابونه وګوري چې څوک حدیث نه مني منکر حدیث دی څوک د قرآن بعضې احکامات نه مني دا خو نن سبا د انګریزانو او د یهودیانو چالونه دي هغوی داسې څیزونه راایستلي چې هغه په موږ کې راخواره کړي دي او د مسلمانو په منځ کې اختلاف پیدا کول او جګړې پیدا کول او خلک په دین کې نقطې راایستل نو ګورې یاد ساتئ زما ورونو قسم په خدای دا پیسه پاتې ده دا دولت پاتې ده دا د لږو ورځو ژوند دی او د آخرت لویه ورځ را روانه ده او هلته کې وښوېدو نو دوزخ دی ګورې الله دې مو ساتي خلق د یو رکوټې موټرګي د لاسه نن لاړل تباه شو او چا ته چې شی میلاو شو نو که هغه سړی کفر کوي دا خیرت یې تباه که خو دنیا خو یې ښه کړه که نه لیکن د هغه د وجې دا چې ورپسې شاته روان دي دا ورپسې مفتو کې تباه شو ظالم دغه یو خو پیسې دي ظالم هغه ته خو بنګله میلاو ده ظالم هغه ته ایربونه کیربونه روپۍ میلاویږي نو که هغه د بېدینۍ خبرې کوي نو داسې دنیا ورته میلاو شوه نو تا ته څه میلاو شو ای ظالمه چې خپل خدای دې پرېښو او دې ظالم پسې شوې خپل پیغمبر دې پرېښو دین دې پرېښو دا دې ټول عمر اخر خراب کړو یوم یدعا کل اناس بامامهم الله قرآن کې وایي قیامت پر ورځ به دا چې څوک چا پسې روان دی دې به ترې مخکې دا به ورپسې خدای راغونډ کړي ټول وایه اوس قرآن وایي زه نه ویم دنیا کې چې د چا کم مشر دی او لیډر دی او د قوم مشر دی او د مذهب مشر دی دا به ترې مخکې دا خلک ورپسې وي وایه که نه څه وایه اوس
اب او تسوي اغيبو یا الله موږ د گمراهان کړي فآتهم عذابا ضعفا من النار د گمراهان کړیو دله سزا ورکا موږ خود پس روانو اب او تسوي اب او تو ایمانه گمراهان کړي خپل ځانم گمراهان کړي ولی ما پس راته خدایم پریخو موږ پس را روان شه الله به کل ضعف ار یو له ډبل عذاب بسم الله وی ورونو د خدای خاطر تمارونه بچیه مشران یې کشران یې لوی د دوزخ بیا ختمېدل والا زندگی نه ده او که ایمان نه خلاص داړو قسم په خدای که بیا سشتا تبعیده بیا دوباره بیا دنیا ته راتلل نشتا دا خلک به چغې وي یا الله موږ دنیا ته دوباره ولېږه ته ګوره چې موږ څنګه عمل کوو الله به ویل الم یأتکم رسول تاسو له پیغمبران نور راغلي تاسو ته آیات بینات او احکامات نور راغلي دغه به خوراکي دغه به وبوي او جبه به راکاږي ځان پسې او په سټکو به والي کېږي په دوزخ کې چغې به کې الله تا الله به جواب نه ورکوي د دوزخ چې کوم داروغه دی هغه ته به چغې کي چې کوم مشر فرشته ده یا مالک لیقضي علینا ربک اے مالکا هغه مالک نوم دی خدای ته سوال وکړه چې موږ په حق کې الله فیصله وکړي بس موږ مړه کړي زر کاله به ورته چغې ووایي څومره زر کاله به چغې ووایي نو زر کاله پس به هغه یو ورځ نه را هغه آواز وکړي انکم ماکثون پراته به یې دی نو بیا به الله ته زر کاله چغې ووایي فریادونه به کوي چغې به ووایي الله به جواب نه ورکوي نو زر کاله به صبر وکړي یاره الله په دنیا کې په صبر خوشاله ده صبر به وکړو که په دې کار وشو نو بیا به خدای جواب ورنکړي نو زر کاله به بیا چغې ووایي نو زر کاله پس چې 3000 کاله په دلته تیر شو نو بیا به الله جواب ورکړي څه به وایي اخسئوا فیها ولا تکلمون چغې شئ کوری شئ لکه سپي ته چې بنده وایي په دا دوزخ کې ما سره خبرې ونه کړې په دنیا کې خو ما ژوند درکړی و که نه نه دی راکړی ښکلی ژوند دی راکړی دی مال یې راکړی دی بچي راکړی دی روغ صحت یې راکړی دی مال یې راکړه ژوند یې راکړه مسلماني راله بیا موږ له خاص مسلماني راکړی دی نو هغه وخت کې تاسو د شیطان منل او د الله نه منه الله وی زما نه منل شیطان اوس ما ته چغې وهې څه به کوو زما د قسمي سخت ورځ د ختمېدو والا ژوند نشته او بیا دا چې کوم فاسقان مسلمانان دي دا به پراتی په دوزخ کې څه پته لګي 1 کال دی 100 کاله دي 1000 کاله دي 10000 کاله دي 1 کاله دي کروڑ کاله دي الله ته پته چې څوک لږ ګناهګار دی لږ په دوزخ کې وي د دوزخ خو 1 سکند عذاب الله به ورته څه وایي الله وی ځکه نه که د دنیا دا ټول عرصه ستا وي د 1 سکند عذاب مقابله کې به دې ورکو که نه وی الله که ټوله دنیا زما وي د سرو زرو سپینو ډکه وي د 1 سکند عذاب مقابله کې مې ورکو وی رکوټې کلمه مې دنه غوښتې وه چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله زه کله دې کافرانو ته چې وګورم که نه ډېر خفه شم دیم دا څونه ښکلي دي څومره خشته دي د دنیا څومره هوښیاران دي ټول د دوزخ خشان او بیا چې د خپلو مسلمانانو ته وګورم ای د خدای نیکبخته مسلمان وطن کې خدای پیدا کړی ای د خدای نیکبخته مسلمان مور او پلار نه خدای پیدا کړی ای د خدای بدبخته جمعات کې راته بانګ ویلې کېږي ای ظالم عالمان د تستړي شو تبلیغ والا د تستړي شو نیکان د تستړي شو مستی ولې کې مه کوه د خدای خاطر وکړه مستی مه کوه نو خلک څومره مست دي غټې غټې خبرې اوچتې اوچتې خبرې د کبر خبرې مسلمان ته سپک کتل مسلمان تنګول د مسلمان مال ته سترګې نشي نیولی خو چې چا د چا مال ګیر که بس دا د ما د مور پی دی قرض سودا دومره خلق پریشانه دي دا دکانداران غیبانان بل له قرض سودا ورکي بس بیا پې منکر شي دا نه ده راکړي او که منکر نشي نو هغه په
په اسراف او په تبذیرات او په خواهشاتو والوځئ دور پسې کړه در به کم دور پسې کنه در به کم د ډېرو دکاندارانو پیسې خلکو خوړ او ډېرو وړو دکاندارانو د غټو خوړ ولې ظلم کوو موږ د قیامت ورځ نه منې بچو له دنیا ښه کې نو سوله دنیا ښه کې د دنیا خواهش دې واغې ټول عمر دوزخ دې ځان له ظالمه ځای کړ په دې پراپرټو کې ډېر خلک ګیر دي پیسې به دې والي راکړه او تعالی سره ځمکه شریک او فلان کې او فلان کې پیسې دې ګیري بیا نه ورکې ځو پسې ګرځاو پسې روزانه به پسې دروازې مخې ته ولاړ دا غریبانان دکانداران د 5,000 شپږو دکان کې چې راکوټي غریبانانو کړی دي بچو لا د دې څونه خلکو باندې پیسې پوري نه ورکې د دې غټو دکاندارانو په خلکو څونه پیسې پوري دي دربه کوم چې بیا ته غواړي بدمعشي را سره بیله کوي مړه سره اسمان دی خو دربه کوي او بعد د غټو نه دا واړه ګیرئ بیا که نور ولا مال نه ورکې نور بیا وګړی نه درکې نو چې شل درکې نو اصلو مال به نه دي ای د خدای ظالمانو مه کوئ د آخرت ځان نه مه خرابوئ پردو پیسو ته سترګې مه خړوئ پردو مال ته سترګې مه خړوئ قبر شته تا خو بچوله وګټله قسم په خدای که دا بچین وسري په دوزخ که نه بیا بچي دا خو ډېره لویه خطرناکه ورځ او لوی خطرناک عذاب را روان دی نو بیا به سپارشونه شروع شي پیغمبران به هم سپارشونه کوي عالمان به هم سپارشونه کوي قاریان او حافظان به هم سپارشونه کوي نیکان رشتہ داران به هم سپارشونه کوي څه به هغوی ته سزا میلاویږي او څه به سپارشونه کېږي نو دا بدعمله به څه ګناهونه ترې رجئ الله به یې وباسي له دوزخ نه یو نیر دی نهر الحیات ورته وایي هغې کې به یې وروغورځئ نو صفا بشي خدا داسې نه چې ګنې دا به ډېره موده په دوزخ کې خوټ کېږي هغې نه پس به وځي او قبر کې به هم ډبېږي او د آخرت په لویه ورځ به مو ته سزا میلاویږي ای زکات چې څوک نه ورکوي قرآن شریف کې الله څه فرمایي الذين يكنزون الذهب والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله وبشرهم بعذاب أليم سخت عذاب دردناک عذاب وتوروا يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جنوبهم وجباههم وظهورهم هكذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون دا سره سپین د اعمال به الله راوالي او د دوزخ په اور به ګرم کی او د مخله او شاله او اړخونه له په داغونه ورګي او د اعمال به الله راوالي په دې غاله کې به وته واچي او لوی اجتهابت جوړ شي او په دې خي وخت کې په غس وخت په چکونه ولا لګي سبوي انا مالک دستا مال ما انا کنزک دستا خزانه ما نو سر مال زکات ولې نه ورکوي نیک بختو بچوله ډیروي نو وسوله ډیروي کل وسوله ډیروي او ځان ته قیامت پر ورځ د امیل د مار به د تغاله کې تا چولی کېږي وخت کې به شلی قسم په خدای کړي دا بچي پکار او دا خضر پکار دا اور په تختو باندې دا اور په ګرمي کې په اور کې داغونه به ورته بیا میلاوي څومره خلک زکات نه ورکوي مما رزقناهم ينفقون الله رزق ما درکو ولې نه ورکوي زکات که صرف زکات زمونږ د مالدارو خلکو ورکولې خدای ګواه دی که په دې ملک غریب سړی پاتې حسد او بغض به هم ختم شي منځونه څوک نه کوي که کوي په منډه کوي ځان ته خلاصوي زکات څوک نه ورکوي که چاله خدای مال ورکړی نور ورته سترګې خړې کړي چې څنګه به یې ووایو دا څنګه مسلماني ده او چې تپوس دی کې په هغه لویه ورځ به بیا ګورو سره تا لکه دې نه خو معلومېږي ته ډېر زورور یې ته په لویه ورځ د خدای مقابله کول غواړې ته لویه ورځ جوړ نه منې ته قبر او قیامت نه منې زما ورونو دا خطرناکه ده ډېر خطرناک الله یې زموږ حفاظت نصیب کړي او خدای پاک دی دا دعا کوي نیک اعمال کوي د پیغمبر مبارک د سنتو تابعداري کوي کوشش کوي چې پردي حق در باندې پاتې نشي کوي حساب کتاب خلکو سره وکړي ورکړي ولې غاړه خلاصه کوي زکاتونه ورکوي مه پرېږدئ په ځان زکات دا مو چې مال ورکه زکات کنه مال دې کم شو کم دي شي کنه خدای زکات کې ورکه صدقه ورکه پیغمبر قسم خوري چې دا خدای زیات دی قسم په خدای چې الله زیات دی قسم مې راته وخوړ
زه مرته خورم. زمونږ خلک نه ورکوي زکات، نه غنمو کې څوک عشر ورکوي، نه جوارو کې څوک عشر ورکوي، نه په نغد مال کې څوک زکات ورکوي. ټول د سیر مې خپل کور ته وړي، ته ورکه وګوره چې خدای پکې برکت ته لا اچوي که نه اچوي. خپلې غریبې خور له ورکه که نه ظالمه، غریبې خوردې له ورکولی شي، غریب ورور له ورکولی شي، غریب وراره له ورکولی شي، غریب ماما له ورکه، د ماما زوی له ورکه، ترور دې غریبه ده ورکه، د ترور زوی له دې ورکه. لومبې حق دی د خپلو رشته دارانو دی، د خپلو غریبانانو ګاونډیانو دی. دا مدرسو کې چې کوم فقیران مسکینان سبق وایي لنګر یې نشته، دی له ورکه زکاتونه ورکوئ، ښه نیک اعمال کوئ، دعا وکئ چې خدای د قیامت دا لویه ورځ په مونږ اسانه کړي. یا الله تا ته سوال دی خدایا، تا ته لاس نیوجي. دا زمونږ دلته د جمع یو ملګری دی ماسټر صاحب د دې شیرپا او د شاخ مور یې وفات شوي د څو ورځې شوې. دعا وکئ چې الله مغفرت نصیب کړي، الله د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي. او زمونږ دلته د بادرخیلو په دې کندي کې جان محمد وفات شوی، هغه ته دعا وکئ چې پروردګار یې مغفرت نصیب کړي، الله د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي، وارثانو له خدای پاک صبر ورکړي. او د میروزو د کندي میر عالم وفات شوی دی، د معروف د کندي اعظم خان استاد رور مازولا کاکا وفات شوی دی، د برخټ عبدالرحمن وفات شوی دی. رټ کورونو کې پرون یو زنانه وه، ټولو ته دعا وکئ چې الله د ټولو مغفرت نصیب کړي، الله د ټولو د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي. معراج الحق بیمار دی په اسپتال کې دی، د سیزو د کندي شمشاد استاد کور والا بیماره ده، او دا قاسم جان غریب بیمار دی. ټولو ته دعا کوي څومره بیماران دي الله د ټولو روغ صحتونه او شفا نصیب کړي، او چې څومره مردگان د ما نومونه واخیستل الله ټولو بخي، الله د ټولو وارثانو له صبر ورکړي، خدای زموږ ایمان نصیب کړي. زما څه دوستان دي هغوی دعاګانې غوښتې دي، او بل دوست مې دی پېښور، اوس یې ما سره په ټېلیفون خبرې وکړې، په خپله هم بیمار دی، حاجي طلا محمد صاحب مور هم بیماره ده. دعا ورته وکړئ چې الله والا روغ صحت او شفا ورکړي. زموږ د جمع نجیب الله خان دی هغه بیمار دی، هغه ته هم دعا وکړئ چې الله والا روغ صحت او شفا ورکړي. یو بل بیمار دی هغه هم راته ټېلیفون وکړ، دعا ورته وکړئ چې الله روغ صحت ورکړي. زما دوستان دي په دې پنډۍ کې، هغوی ته څه مشکلات دي، او جاوید صاحب یې نوم دی، او هغه ته څه غریب پیسو څه د لین دین څه مشکلات دي ورته، او دعا ورته وکړئ چې خدای پاک هغه مشکلات په خیر باندې بدل کړي، الله یې د هغه پریشانونه په امن و امان کې وساتي. بعضې نور دوستان دي زه نومونه نه علم، ما ته لږ نامناسب نن هم د بونیر زموږ یو حاجي صاحب راغلی و، ما ته به جمعه کې راته خامخا دعا وکړه، د دې کونډو بیماري ده، دعا ورته وکړئ چې الله روغ صحت او شفا ورکړي. بعضې بار ملکونو کې زموږ دوستان دي هغوی دعاګانې غواړي، او که نه هم غواړي نو موږ سره ډېر اخلاص کوي، محبت مینه ساتي. ټولو ته دعا وکړئ چې الله ولله د خیر او د عافیت زندګۍ ورکړي، الله د پریشانو مصیبتونو نه وساتي. مسافرو ته دعا کوئ چې خدای سفر د مشکلاتو نه وساتي، خدای پاک مریضانو له روغ صحتونه ورکړي، شفا ورکړي. دا ډینګي ویرس زیات شوی دی، دا ماشي والا. دعا کوئ چې خدای ټول مسلمانان چې کوم پکې بیماران دي الله روغ صحت ورکړي، الله د ټولو مسلمانانو حفاظت وکړي. یا الله زموږ ایمان نصیب کړي، خدای زموږ ایمان نصیب کړي، د زوال د ایمان نه مو ساتي، خدای د قبر د عذاب نه مو ساتي، ازل قدن د سختې نه مو ساتي، د قیامت د ورځې د سختو نه مو ساتي، او پروردګاره د دوزخ د هغه سختو عذابونو نه مو ساتي. یو بل بني آدم دی، اوس یې ما ته وایي چې په جمع کې ورته دعا وکړه، ماشومه ده هغوی ته څه پریشانۍ دي او څه مشکلات دي، دعا وکړئ چې خدای پاک مشکلات په خیر بدل کړي، پریشانی خدای په خوشحالو باندې بدل کړي، او د فتنو آفتونو مصیبتونو خدای په امن کې وساتي. بچو دپاره دعا وکړئ چې چا اولاد ني الله نارینه اولاد ورکړي، که د چا نارینه اولاد ني الله نارینه اولاد ورکړي، چا رښتینې صالحه رشتې ورکړي. خدای ته موږ د رسول الله مبارک د سنتو تابعدار کړي، خدای د پیغمبر مبارک په سنتو عمل نصیب کړي. د چا په کورونو کې فرشتو کې روانې دي، خدای روانې په روغو بدل کړي، الله په اتفاق بدل کړي. کوم ملګري د لرې لرې ځای له زموږ د جومات ته راځي، هغه د سوات نه او د بونیر نه او د یو ځای بل ځای پېښور نه راځي، خدای ټول له په یو یو قدم اجرونه ورکړي، ټول له د خیر او د عافیت زندګۍ ورکړي، ټول د پریشانو آفتونو نه په امن کې وساتي. زموږ په دې زرباب ګړی کې ابل او زموږ یو ډېر ښه قریبي دوست و، هغه وفات شوی و، د هغه څه نوم یې دی خالد خان، هغه ته دعا وکړئ چې الله یې مغفرت نصیب کړي. د مور بیماره ده، کور والے بیماران دي، ټولو ته دعا وکړئ چې الله روغ صحت ورکړي، الله ټولو مردگانو بخي، ته زموږ نه راضي شي او د فتنو آفاتو نه په امن و امان کې وساتې برحمتک یا ارحم الراحمین. امام نه مخکې سجدې رکوع بالکل نه دی، سخته ګناه ده پکې. رسول الله مبارک فرمایي چې څوک د امام نه مخکې رکوع سجدې له دي یا پاسېږي،
وی دې نه یریږي چې خدای ولا سر د خر په سر بدل کړي سخت جرم دی داسې به بالکل نه کوي امام په دویم چت کې ودرېږي ښکته چت کې چې کوم مقتدیان د امام نه مخکې چې ولاړې مونځ یې نه کېږي یا امام ښکته چت کې او مقتدیان بره ولاړي او د امام نه مخکې مونځ نه کېږي امام نه مخکې به نه ودرېږي امام نه وروستو به ودرېږي او دا د موبایل باندې دا بعضې خلک دا اکاونټ وباسي نو هغې کې بیا ولا منټونه پرې ورکوي دا ګناه ده او که موبایل باندې قرض راغواړي نو خیر دی هغې کې څه نشته بعضې ملګري چټونه رالیږلي دعاګانې غواړي الله دې د ټولو دعاګانې قبولي